بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبعد محترم حاضرینو مشرانو مسؤولینو مجاهدینو شیخ صاحب محترم والی صاحب محترم او نورو جهادي شخصیتونه چې په دې ځای کې حضور لري کشرانو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ محترمو چې په دغسې غونډو کې ستاسو سره ګډون کوم. دا نه یوازې چې په دې ځای کې ډېر څه د اقتصاد د پرمختګ دپاره الحمدلله کار برابریږي او د اقتصاد پرمختګ ورځ تر بلې انشاءالله وړاندې کیږي. که تر دې یو ادنا ځای یې هم به زما حضور په هغه ځای کې وجود ولري، ځکه دا یوازې نه د افغانستان د اسلامي امارت دپاره، ځکه دا د ولس د ملت دپاره څه دي. زه خو چې په کوم ځای کې دغسې معدنیات لکه دلته چې د سرپل په ولایت کې الله پاک موږ ته راکړي، د دې څخه په اولنۍ درجه کې باید د سرپل ولس برخمن شي. الحمدلله و دې ته د افغانستان د اسلامي امارت هم توجه کړې ده چې د کوم بند دپاره د دغه شرکت او زموږ په مابین کې چې کومه 15% ده هغه د هغه بند دپاره تخصیص سوې ده. زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند دپاره دغه تخصیص سوی دی. ما ته خو د سرپل ولایت د مظلوم ولس او د مظلوم ملت او مسکنت و غربت چې څونه ځپلي دي ما ته یې وضعیت را معلومیږي. ما تر مخه هم دا خبره کړې ده باید دغسې ولایتو ته موږ ترجیح او توجه وکړو په هر بخش کې چې د دوی ضرورت کې. اول په هغه وخت کې چې موږ تر مخه دغه 3 تانان افتتاح کول، موږ په هغه وخت کې دا خبره کړې وه چې دغه سړک د ولایت څخه بیا تر دغه ځایه پورې باید پوخ شي، خو هغه الحمدلله کار پر تدریج ما خیال په روان دی. مناسبه خو دا وه چې اوس باید جوړ وی. او بل کوم حلقوي سړک د ولایت دپاره چې و هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت دپاره هغه هم ورغول شي، ځکه ما ولیدی ډېر سره خراب ځوی او د خلکو دپاره ستونزې ایجادولې، نو ځکه ما هغه هم یاد کړئ چې باید هغه سړک هم ورغول شي. اوس مې هم شیخ صاحب محترم او د دغې کمپنۍ او د دغه شرکت چې کوم مسؤلین دي، ما خبره به شاید که څوک ورته ترجمه کوي بیا به هم دغه ته ترجیح دوی ورکوي د خیره. په دوهم دغه کې به و دې ته توجه کوي که هغه په دې ولایت کې ما ته چې څه نه څه معلومات شته چې دوی د صحت د نګاه څخه ډېر کمزوري دي، داسې یو عصري شفاخانه نشته. باید موږ په دویم ځل کې د شفاخانې غم وخورو، ځکه الله پاک په دې ځای کې موږ ته داسې ذخایر په برخه او په نصیب راکړي دي چې هغه زموږ د ټوله نظام د پرمختګ دپاره دي. نو چې د ټوله نظام د پرمختګ دپاره یې باید د اوله ترجیح و توجه مو ولایت ته وي. په هر بخش کې چې موږ په کوم ولایت کې کوم معدنیات ولرو باید د هغه ځای د مساکینو او د هغه ځای د عامو د خاص خلکو باید فکر ولرو، باید ترجیح باید هغو ته ورکوه شي په دې لحاظ چې هغه اول باید ځینې برخمن شي. نو زما د ټولو مسؤلینو او د کوم شرکت چې دغه اوس په دغه افتتاح کې شرکت کوي را سره
او موږ د دوی د شیخ صاحب محترم او د هغو په غوښتنه په دعوت باندې راغلي یو. دا مو اوس بیا هم دوی ته توصیه ده، د دوی څه مو غوښتنه ده چې څنګه د سرپل مظلوم ملت ته او ولس ته په هر بخش کې چې د دوی ضرورت دي هغه ضرورتونه باید د دوی لا په نظر کې ولرو. وروسته که موږ ته کم شی راپاتېدی هغه به بیا موږ په عام المنفعه خدمات لکه اوس د دې ولایت لپاره چې کم ضروریات دي هغه عام المنفعه خدمات اول باید دوی ته وړاندې شي، اول باید دوی ته وشي. نور الحمدلله د اقتصاد په لحاظ باندې د افغانستان د اسلامي امارت نور هم ډېرې پروژې دي، د هغو څخه هم موږ انشاءالله استفاده کولی سو. دا چې د دوی دغه لږ مشکل په دې باندې حل کړو دا ډېر څه دي، په دې باندې بیا 10% هم نه مصرفېږي. او دا خو اوس ابتدا ده، لکه څنګه چې شیخ صاحب محترم ویله دا نه خلاصېدونکی شی دی. په دې باندې به د نظام اقتصاد هم پر مخ روانېږي. نو په دا ضمن کې به د ولایت لپاره هم موږ د دوی مشکلاتو ته توجه کوو. والي صاحب محترم په یو وخت کې موږ څخه غوښتنه د نورو دغو هم کړې ده، خو والي صاحب محترم ته دا وایي لکه څنګه چې دلته یو اندازه کار شروع سوی لکه د بند یا د دې سړک چې اوس یې جغل اندازي شروع سوې ده، په نورو ولایتونو کې مثلا داسې ضرورتونه د خلکو شته. یعنې په هر ولایت کې به تقریبا 15 تر 10 پورې پروژې، یعنې که د سړک د نګاه سي که د پلس د نګاه سي، مثلا په نورو ولایتونو کې الحمدلله کارونه شروع دي، خو دا په تدریج باندې کول کیږي ځکه ضرورت د ټولو ولایتونو دی. نو موږ بس هغه اهم فالاهم ضرورت به د ولایت له سړی راپکوي. نور مو وخت نه نسمه ځکه شاید د افتتاح ځای ته به هم ورځو.